یار یو چینک چې خورولېږه ښه مزېداره شانتي دود پتی ورسره راولېږه لاچیم پکې واچو وایي چې د ازادۍ ورځ ده یلکه دا ټي وي خوا ټي وي روان السلام علیکم د 14 اګست خصوصي نشریاتو سره خان خنور خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی خبرداری کله چې زموږ مشر میلمه خپل کلي ته ورسېدل نو د هغه د ټماټرو سره استقبال وشو ګوره تا له ما 100,000 روپۍ درکړي دي د کلاس 4 نوکري ده یار 100,000 روپۍ مې څه کېږي 14 اګست دی خبره 15,000 نور راکړه ماشومان دي بازار ته به بوزم را بوزم موټر کې به ګرځم ته څه ایسه نه وي یار 14 اګست یوازې ستا دپاره دی که زما دپاره دی زه خپل ماشومان راولم نه یاره که راکې راکړه که بس نشته بیا نوکري یار خبره واره ده 100,000 روپۍ واخله او دا د کلاس 4 نوکري ده دا راکړه بس پوره 15,000 راکړه نور نه خبره واره 14 اګست دی چوټیانې دي او ورستا سري دي امنم خو نه کېږي یار دا ته څه خبرې کوې یاره دا واخله اوس اصلاح راله که چا رشوت واخیستن لاس پې به پې ماته او که چېرې حکومت ته ته څه ونه وي نو زما دې په خدای قسم وي چې زه دا باندې په جوختو وګرځمه تاسو له شرم پکار دی چې په دې ملک کې اوسېږئ او رشوت یې اخلي دا زړه مې وایي چې په مخ دې داسې ووامه او دې خوا راشه افسر صاحب ظالمه ستا خو 14 بنګلې دي 12 دې موټرې دي او هر څه سره شته دي او ته بیا هم 100,000 ته لاس اوس خبر راغی ته ماته نه ووایه چې دا په موټر سایکل باندې په روډ خلک داسې ګرځي دواړه پایلې تاوې دي اوس خبر راغلی دی چې نن په باران شوي دي خبره کوه ته دا په موټر سایکل او پردو زنانو ته ګورې خپله خور مور نه ګوري نه او خبره وره ویم دا دومره مستي دی نن ولې کوله نو د 14 اګست نو د دې دا مطلب دی چې ته عوامو له تکلیف ورکړې د دې خلکو د لاسه د مرۍ او د غوږونو ډاکټرانو په اعتماد کې بنګلې جوړې کړي ځکه چې دوی د موټر نه سلنګ سر وباسي نو په غوږونو او په مرۍ باندې ډېر خراب اثر کېږي نو اولدار صاحب زما ته ستا د دې ځای نه خواستې ځکه چې تا 8 ملکونه ګوري دا پوزم پې مادهګه دومره شریف سړی دی موټر سایکل نه درار کې په لاره لګې خبره هوره کنه سلنګ سر ما سره بارو دی وکړو څه دا پاره دی سره بارو وکړو ما سلنګ سر ته لري کوم لږ شور به گاډي چې په لاره دمو خلک به ما ته ګوري دا ډېر ښکلی شکل دی چې تا ته خلک وګوري خوار شي ته خو چې په ټي وي باندې راشي نو ماشومان څلوېښت ورځې ته به کوي اوس په 8 ملکونو کې خوار شي ډایرکټ رواني نو زه هغې میندو خویندو ته خاص کوم د چا ماشومان چې د ده نه یېرېدلي وي نو په مونږ یې هېڅ قسمه عدالتي کاروایي نه کوي ځکه چې مونږ سره یو ټکا نشته زه روکېږه وګوره سرکار دې نه مني سرکار دې نه مني کلي کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې سره چې کله لایسنسونه ني د ټي وي نو ټي وي لایسنسونه دې داخل کړي بس دا دي کنه په ایمان ماته خو د خرڅ هم پاتې نه شو موټر سایکل چې مې تېله اوس خبر راغلی دی که چا رشوت واخیسته نو هغه نه به اولداري کوزېږي ولا رشوت نه لم ولا او که چا ترې واپس رشوت نه لم کور ته به یې درولم ویم زه اهم خبرونه دي 14 اګست دی ټول زما په باره کې دي اولدار صاحب تا ته دې خدای پاک نصیحت وکړي لکه تا دا سوچ کړی دی چې ته دا رشوت والي نو ستا به څه حل وي ته به 3 میاشتو له کوټګارت ته ځې چې ته کله کوټګارت ته لاړ شي نو ستا بچي به 3 میاشتې په کور کې نهر وي نه او دا رشوت چې کوم دی دا ټول 8 ملکونه ګوري نو تا ته خواست دی چې دا مال راکړه او دې سرکاري خزانه کې جمع کړمه ولا زه اوس الله دې مل شه ده ما که دیر شو د لوبو خبرونه دیله 8 ملکونه مې ګوري او اوس صحیح خبر نه وره
مونږ له پکار دي چې په دې موقع باندې خپل قوم سره واده وکړو که د چا پیسې مونږ په لاره کې هم ووینو د چا نه رشوت نه اخلو د چا سره بد نه کوو ټول مینه مینه شي اخلاص شي نو زمونږ وطن به ګلي ګلزار شي او زه خاص کوم څنګه چې ما دا پیسې پرېښوي دلته مې کېښي نو تاسو ټول وروڼو ته خواست دي ټول قام ته خواست دي چې دقسې پردو پیسو ته ګوتې ماچوئ خصوصي بولټن ختم شو د خدای په امان